شاوخوا 5 ورځې وروسته به د 2023 کال کرکټ 50 اوريز نړیوال جام پیل شي. افغان لوبډله به هم په دغه نړیوال جام کې ګډون کوي. په دې ویډیو کې به په دې بحث وکړو چې افغان لوبډله باید په دغه نړیوال جام کې کومو لوبغاړو ته چانس ورکړي، یعنې په 11 کسیزه افغان لوبډله کې باید کوم لوبغاړي شامل وي. په دې به هم ګرانو مینهوالو بحث وکړو چې ولې رحمت شاه له ریاض حسن څخه غوره دی او باید په لوبډله کې چانس ورکړل سي. تاسو هم کولی شئ مینهوالو خپل نظرونه په کمنټ باکس کې راسره شریک کړئ چې کومه 11 کسیزه افغان لوبډله باید د نړیوال جام لپاره وټاکل سي. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ. که ویډیو خوښ شوي سل لایک او چینل مطمئن سره سبسکرایب کړئ. نو مینهوالو که چیرې افغان لوبډله په راتلونکي نړیوال جام کې له دغه 11 کسیزه سکواډ سره میدان ته ښکته شي، نو زه تاسو ته په یقین سره وایم چې افغان لوبډله به 3 یا 4 لوبې حتماً ګټي او که لږ ښې لوبې ترسره کړي نو مخکې پړاو ته به هم لار پیدا کړي. دغه سکواډ کې مینهوال باید لاندې لوبغاړي شامل وي: ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، حشمت الله شهیدي، نجیب الله ځدران، محمد نبی ساخیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن ځدران، نوین الحق او فضل حق فاروقي. مینهوال که تاسو دغه سکواډ ته وګورئ نو په دغه سکواډ کې افغان لوبډله کې 15 بیټسمنان دي، 3 پکې سپین بالران دي او 3 پکې بیا فاسټ بالران دي. او همدارنګه ګرانو مینهوال په دغه سکواډ کې تاسو وکته، په دغه سکواډ کې موږ سره 3 آلراونډران هم شته چې راشد خان ده، عظمت الله عمرزی ده، محمد نبی ساخیل ده. نو مینهوال که دغه سکواډ ته په ټوله کې وګوري یو ډېر منظم او مناسبه سکواډ ده. په کافي اندازه بیټسمنان موږ په دغه سکواډ کې لرو، آلراونډران هم لرو او بالران هم لرو. نو که چیرې افغان لوبډله له دغه سکواډ سره نړیوال جام ته لاړه شي نو په یقین سره درته وایم چې افغان لوبډله به ډېرې ښې لوبې ترسره کړي. خو ځینې افغان کرکټ مینهوال بیا دا وایي چې رحمت شاه ته باید چانس ورنکړل سي په دغه سکواډ کې، ځکه رحمت شاه په دې وروستیو کې په فارم کې نه دی او د رحمت شاه په ځای باید په دغه سکواډ کې ریاض حسن ته چانس ورکړل سي. خو زما په اند مینهوالو دغه به ډېره غلطه فیصله وي چې ریاض حسن ته د رحمت شاه په ځای په دغه سکواډ کې چانس ورکړل سي، ځکه ریاض حسن مینهوال یو اوپنر بیټسمن دی او موږ سره مخکې له مخکې نه 2 اوپنران په دغه لوبډله کې شتون لري چې یو رحمان الله ګربز دی او بل ابراهیم ځدران. نو درېیم اوپنر ته هېڅ ضرورت نشته ده. او بل خوا مینهوالو رحمت شاه چې ده په دې وروستیو کې که څه هم په فارم کې نه دی خو د پاکستان خلاف په لوبو کې هغه نسبتاً ښه وچلېده، نو د رحمت شاه ډراپ کول به یو ډېره غلطه فیصله وي. نو که چیرې رحمت شاه د ریاض حسن په جای په سکواډ کې شامل سي دا به یو ډېره ښه فیصله وي او افغان لوبډلې په ګټه به تمامه سي.